السلام علیکم. زه فضل مومن او تاسو ګورئ تپه مومن ټي وي. هیله لرم چې روغ جوړ خاداباد او خوشحال به د لوی اختر د قربانۍ ورځې دي او هر څه ناول خو زه تاسو ته د قربانۍ د دغه اختر ټولو ته مبارکي ورکوم او یو خوا ګرمي ده بل خوا غوښې دي نو لږ احتیاط وکړئ. خبره مې کوله د تاریخ چې نن زه تاسو سره به د ادیزو په کلي باندې د هغوی په تاریخ باندې خبرې کوم. د دې نه مخکې مونږ د متنو په تاریخ خبرې کړې وې، د ازاخیلو په تاریخ، بل خلیل که مومن هغې نه مخکې د مومن تاریخ. نو دغسې وار په وار مونږ دغه چې کومه سلسله شروع کړې ده د یو کلي خاص کار د تپه مومندو، نو هغې کې مونږ تر د ټولو ناول د تپه مومندو چې کوم اخیري کلي دي او ادم خیلو سره په پوله دي، لکه متني شو د هغې اختتام په ادم خیلو کېږي، دغسې که ازاخیل شو د هغې اختتام په ادم خیلو کېږي. کوم چې اسنخیل ډویژن دی، اسنخیل ډویژن چې څومره دا کلي دي دا ټول ادم خیل دي. دغسې ادیزي چې کوم دي نو دا د مومندو اخیري کلی دی او د کوزو مومندو بیا خاص کر د تپه مومندو نو د دې آغاز چې کوم دی او د هغې اختتام په کومو ځایونو شوي، حدود رقبه د دې څومره ده، د کم ځای نه ده، په دې به خبرې کوو. تپه مومندو کې د ادیزو دا کلی یو لوی کلی دی، تاریخي کلی دی. دغسې زمونږ تاریخ پېښور چې کوم ګوپالداس چې کوم لیکلی په هغې کې هم د ادیزو د کلي د تاریخ دا پکې موجود دی، په هغې به هم خبرې کوو. او د هغې نه اول زه به دا ووایم چې د ادیزو چې د پېښور نه جنوب طرف ته کوهاټ روډ باندې متنو سره چې کوم روډ بیلېږي کشنګن طرف ته، نو دغه د ادیزو یا بیا که خوا مخکې شرکیره، پاسني شرکیره او اسنخیل ډویژن ته دا روډونه ځي. نو په دغه لاره کې د ادیزي دا کلی پروت دی او د دې که یو طرف ته متني دی، بل طرف ته د دې یوسف خیل دی، بل طرف ته د دې پاسني دی، بل طرف ته جنوب طرف ته د دې علي خیل دی، د ادم خیلو دا غرونه دي. نو ادیزي څوک دي، کوم ځای نه راغلي دي؟ مونږ ته خو سینه به سینه دا خبره داسې را رسېدلې ده چې ادیزي د ماشو نه راغلي دي. درې وروڼو خلیل، ولی او حبیب د خپلې مور سره دغه ځای نه راغلو او دلته چې کوم موجوده د ادیزو کلی دی نو دلته کور جوړ کړو، د مورې دغه ځای خوښ شو او نو هغې هم هغه د ادې نوم سره چې کوم دی منسوب کړو، یعنې د ادې ځای ادې خوښ کړو. نو هغې هم دغه کوم د هغې درې بچي چې وو نو دا مونږ سره که د دې تاریخي شواهد داسې نشته دی په لیک کې، خو چونکې ځینې دغه داسې چې روایتونه یې د سینه به سینه راغلي، که د ماشو مشرانو نه مونږ پوښتنه وکړو نو هغوی هم دغه وایي چې ادیزي زمونږ وروڼه دي، د دې ځای نه تللي دي د ماشو نه. ماشو خیل هغوی وایي چې ادیزي زمونږ وروڼه دي، زمونږ ځای نه تللي دي، یو ورور یې دلته په ماشو خیلو کې پرېښی دی، پاتې دی، یا دلته دی، یا تربور دی، یا رور دی انیزي. نو ماشو خیل هم دعوه کوي، ماشوګګر هم دعوه کوي چې ادیزي زمونږ وروڼه دي. زمونږ یو ډېر ښه ملګری ادیزو ته راغلی و نو هغه دا خبره وکړه چې زه په خپلې ځمکه ګرځم، دا زما ځمکه ده. نو مونږ که د دې رقبه وګورو نو د ادیزو دا رقبه یو طرف ته د خارخوړو نه لاندې چې ماشو میرې سره ټچ ده، نو بل طرف ته دا د ادم خیلو په غرونو باندې د دې د اختتام کېږي چې کوم د ادم خیلو غرونه او دغلته کوم قوم چې علي خیل پراته دي د ارړ بابا دغه سیډ ته، یا دې خوا کلا خیل پراته دي، نو په دې ځای باندې د ادیزو دا رقبه ختمیږي. تاسو څه ګورئ چې د ادم خیلو د غرونو نه د دغه ځای نه دا رقبه را روانه ده، منځ کې د ادیزو کلی داسې بیا د متنو په شا باندې دا د میرمزو په شا دا راځي داسې تر ځنګلي تر نیره پورې، بیا د ځنګلي نیر سره دغلته یو کلی دی خارخوري ورته وایي. نو دغه خارخوري چې کوم دي دا هم د ادیزو د یونین کونسل دریم ویلیج دی او د ادیزو ځمکه ده. دغه خارخوري لاندې ماشو سره ټچ دي. نو ماشو مونږ که دا ووایو چې دا ادیزي هم په خپلې ځمکه د ماشو نه راوچت شو، دا درې وروڼه او دغلته کلي ځان له آباد کو، نو دا به بده به نه وي. البته تاریخ پېښور څه وایي په هغې باندې هم خبرې کوو. خو غاړې لري، دوه برخې دی دا کلی، په دوه حصو باندې تقسیم دی چې دا دوه حصې د دې هر حصه دا ځان له پټوار لري او ځان له د دې اوبه چې کومې ولې وي د دې ځان له یو ته خلیزي وایي، یو ته ولیزي وایي.
او کوم درې ورونه چې دلته راغلي خلیل هغې نه خلیزي جوړ شو او بل ولی نو هغې نه ولیزي جوړ شو بل حبیب هغه حبیبزي هم د خلیزو سره ملګری دي انې دغه خلیزي او حبیبزي دا د دورونو برخه ده د دورونو حصه ده ولیزي چې کوم دي نو دې ته وچه غاړه وایي خلیزي چې کوم دي انې د خلیل اولاد او د حبیب هغې ته لنده غاړه وایي لمده غاړه ورته ځکه وایي چې دغه هلته کور په کور حجره په حجره جومات په جومات دا ولا بایدلې ده ولې راغلي اوبه دي نو ځکه ورته لمده غاړه وایي او ولیزي چې کوم دي نو دې ته وچه غاړه وایي دې شل خیلونه لري دا لس خیله ولیزي لري او لس خیله چې کوم دي لس کندي دا خلیزي لري مونږ د ولیزو خیلونه وګورو نو لکه بارام خیل خوجه خیل مصری خیل مرزا خیل مغول خیل جوگی خیل عمر خیل رامین خیل معبد خیل فتح خیل دا لس خیلونه چې دي دا په ولیزو کې دي داسې بیا که مونږ وګورو په خلیزو کې چې کوم خیلونه تازی خیل مرګټ خیل خادو خیل سید خان خیل ادم خیل جلال خیل او بوډا خیل بابو خیل او یو کندیره نه پکې بل پاتې شو کوم رانه د ذهن نه ووتو او یو پکې دي پیران دا پیران چې کوم دي نو دا ما په دې لسو دغه کې شمار کو ځکه چې اصل کې دا پیران او دا مولیان دي ته سیره ورکړي شوي دي دې ته ځمکې ورکړي شوي دي لکه مونږ که د ادیزو دا پیران وګورو نو دې ته هم د ادیزو مشرانو دې ته سیره ورکړې ده ځمکه ورکړې ده دغه ځمکې سره دې ته اوبه ورکړي شوي دي لکه په هفته کې به یو ورځ د دوی د اوبه خور نمبر نو دا د ادیزو چې کوم دغه خیلونه دي کوم کندي دغسې مولیان چې کوم دي مولیانو ته ځمکې ورکړي شوي دي مونږ دغه مولیان د مابد خیلو په ولیزو کې په مابد خیلو کې کتې شو چې دې ته ځمکې ورکړي شوي داسې مونږ په خوجه خیلو بارم خیلو کې کتې شو مولیان چې دې ته ځمکې ورکړي شوي دي ادیزي په قوم افغان دي تاریخ چې څه لیکي په قوم افغان د مومن په اولاد کې دي او د مومن په اولاد کې بیا مونږ وګورو نو چې کوم لویه کورنۍ ده لکه د مومندو چې کوم تپه مومندو لویه کورنۍ دي هغې کې یوه کورنۍ د ارباب سرفراز خان ده مونږ د تپه مومندو کومې لویه کورنۍ وګورو نو په دې کې یو د محب خیلو کورنۍ ده د محب خیلو د کورنۍ چې کوم دی دا ماشق خان یا ماشق خیل دا دی او دا مستجاب مومن دا د محب خیل دی بله که مونږ لویه کورنۍ وګورو د ارباب سرفراز خان کورنۍ ده ارباب سرفراز خان چې د دې د لنډې یرغجو د دې اوسېدونکی و او د دې مغولو په دور کې بیا هغه چې کوم دی د باړې د اوبو وړی و او داسې هغه د زاخیلو تاریخ کې مونږ دغه ارباب سرفراز خان نوم اورېدلی مو چې د زاخیلو دا جایداد د ارباب سرفراز خان په نوم باندې و بل مونږه که د مومندو د تپې بل لوی خیل که مونږ کور ګورو نو هغه د ازار خان کورنۍ ده کومه چې د بادر خان ازار خان د کومې نه چې رحمان بابا دی د ویزي دي دغه لویه کورنۍ ده نو مو د ادیزو که د تاریخ دا مونږ ګورو او د ماشو نه تلي د ماشق خان بابا په اولاد کې نو بیا دا د محب خیلو د کورنۍ دي په ادیزو کې چې کوم مشهور شخصیات دا تیر شوي دي لکه دریا خان چې د سیکانو په دور کې سیکانو سره جنگ شوی اوس هم دغه کومه یو ډیری چې دا د خوړ د پاسه دغې ته د سیکانو ډیری وایي نو سیکانو ډیری ځکه وایي چې دغلته دغې ملک دریا خان او د سیکانو ترمنځ جنگ شوی او بیا هغې کې جنگ په دې شوی چې هغه سیکانو ته خراج نه ورکولو په دغې وجې باندې جنگ شوی بیا هغه مختلفو ځایونو کې پناه به اخیسته خو هغه به بیا اخري کې گرفتار شو په دغه به خبرې کوو د تاریخ پېښور کې دغه خبرې شته بل زمونږ د ادیزو که تېر ځل د دې صدۍ چې کوم ړومبۍ دوه لسیزې وې نو په دغه ړومبۍ لسیزه کې یا په دویمه لسیزه کې چې کوم د ترهګرۍ کم ورو نو په هغې کې د ټولو نه زیات که مونږ د پېښور په واده کې ګورو نو د ټولو نه زیات نقصان چې کوم تاوان چې کوم نو دا دغې کلي ته رسېدلی و دغې ادیزو ته رسېدلی و په دغې کې د دې ټول تمام سکولونه دا تباه شوي ډېر مشران چې کوم هغه په هغې کې وژلي شوي که مونږ وګورو عبدالمالک حجي او داسې علي احمد او مراد خان او نور داسې ډېرو دلاور خان او بیا مونږ د دغې سیمې که د دغې کلي کوم مشهور شخصیت چې شهید اقبال مومند صاحب چې ډېر لوی نوم لوی شخصیت او ډېر لوی شاعر ادیب چې هغه په لکي مروت کې شهید شوی
دغسې مونږ که دغې کلي شاعران وګورو د اقبال مومند شاګردان وګورو نو په یا نور مونږ کوم شاعران چې ګورو سینیر شاعران محمد عمر سودایي صاحب دی، نظام ګل صاحب دی، نظام ګل نظام صاحب دغسې صاحب کتاب شاعر چې کوم دی نو هغه لکه مونږ که دې کې بیا ګورو نو صاحب کتاب شاعر امرالله ژوندون، دغسې ضیاء الله جان درد، خانه ګل ناتوان، طارق باور، کاروان مومن او الفت ګلمنان الفت صاحب او عابدین مومن، فضل هادي نور داسې جونیئر ډېر زموږ شاعران چې دا د دغې کلي د ادیزو استوګن دي او ښه شاعري کوي. نو بل مونږ به د تاریخ پېښور څه وایي په هغې اړه هم زه تاسو سره د تاریخ پېښور نه دغه شریک کوم. تاریخ پېښور لیکي پښتو ته ترجمه شوې ده چې اته پوښتونه مخکې یعنې اته پوښته مخکې حبیب خلیل اولی د افغان قوم نه و چې د خپلې مور سره دې ځای ته راغله او دا کلی آباد کو، ځکه چې په افغاني ژبه کې مور ته ادې او ځای ته جګه ته ځای نو ځای ویلی شي، نو د دې کلي نوم ادې ځای مشهور شو. دا کلی د پېښور ښار نه شاوخوا 10 کوسه د جنوب مغرب طرف ته پروت دی. دا 10 کوسه دور ما په خیال چې دا به مونږ عام د دې دغه ګورو کیلومتري حساب 13 کیلومتره تقریبا دا د پېښور نه د منځ پېښور نه تر ادیزو پورې دغه 33 کیلومتر دا جوړیږي. کومه لار چې د کوهاټ سړک نه د متنو سره بیلیږي او د مکشنګړ کلا ته ځي هغه د دې کلي د آبادۍ خواته تېره شوې ده. د متنو د میرې علاقې نه هم دې کلي ته یوه پخه لار شته. دا پخه لار کوم ځای کې ده مونږ که ګورو نو یو لار خو د دې دروازګۍ سره دلته یو لار دې کلي ته پخه راغلې ده او بله لار چې کومه سپینې تاڼې سره کشنګن طرف ته راغلې نو یو دغه لار هم ده. څوک چې د دې لارې نه علاقه غیر ته ځي همدغه لار به استعمالوي او څوک چې د اخور درې او د علاقه غیر طرف ته تلل غواړي هغه به د مکشنګړ کلا ته او بیا به د هغه ځای نه خپل منزل ته ځي. نو که څوک د دې کلي نه ځي کشنګن ته بیا کشنګن نه سپینې تاڼې ته اخور ته نو دغه لار استعمالولی شي. دغسې د اخور درې نه د کندر جانکور او کوی کلو طرف ته هم یوه پخه لار ده چې کډو لار به ورته ویل کېدل. همدغه لار چې کومه دا د اخور نه چې کومه تللې ده نو په دې دا چې دا د دې جانکور ته سنخیلو ته دا د سمګلینګ لار هم وه، په دې باندې به دا سمګلینګ کېدو دا د دې غره خوا کې او دا لار سیده چې کومه دا نظامپور ته دا لار وتې وه او دا سمګلران او دا چا به چې وسله وړه یا نور څه نو دوی به تر نظامپوره پورې نه تر نظامپور د غرونو پورې دغلته به دوی دا اټک چې کوم دی پارکولو نو دغه لار کډو لار ورته وایي دا دغه لار ده. نو دغه لار هم د دې کلي د ځمکې نه تېرېږي، د علاقه غیر خلک په دغه لار تګ راتګ کوي. کله دې کلي ته فوج راشي نو د 400-500 کسانو د خوراک انتظام پکې کېدی شي. انې که 400-500 فوجان دې کلي ته راشي نو دې هغې ته راشن یا خوراک چې کوم دی دا ورکولی شي. دا د کوم وخت خبره ده د 1874 د 1304 خبره ده چې ګوپالداس دا خبره لیکي. دا د دې وخت خبره نه ده. په دې کلي کې د څاروو دپاره خپل سر ځای نشته، خلک خپل مالونه د کروندو غاړو ته سره یعنې کوم چې پولې دي د پټو غاړې دي په دې کې خلک خپل دغه سره د سنګیړه او جبه چینې د دې کلي په قبضه کې دي. انې دا شنګیړه او جبه دا دوه چینې چې کومې دي دا د دې کلي په قبضه کې دي. مونږ ته د متنو تاریخ کله مونږ چې لوستو نو په هغې کې هم د دې دوه چینو ذکر کېدو ځکه چې دا دوه چینې چې کوم دي په دې باندې دا چې کله د ادیزو د کلي منځ ته دا راورسي دا پوره د یو ولې په شکل کې نو دغه ځای کې دا 3 حصې شي، یوه حصه متنو ته، 2 حصې چې کوم دي دا یو خلیزو ته او یو ولیزو ته. نو دا د دې 2 چینو به دا به 3 حصې کېدې او دا به دومره ډېرې وې دا اوبه چې دې باندې به د دې 2 کلو د ځمکې چې کومې دي دا به سیراب کېدې. خو بیا چونکې څه موده مخکې په دې اوبو باندې کله چې د اوبه کمې شوې دا لاندې لاړې وجه دا وه چې خلکو ټوبیلونه ووال بورونه ووال نو دا اوبه راښکلې شوې. نو بیا په دې باندې د متنو د ادیزو جګړه مو شوه، پکې وینه هم توی شوه. اوس په 2 کلو باندې د اوبه بندې دي او د اوبه اوس نشته دی. دغسې خلک د دغو اوبو نه خپلې کروندې خړوبوي او په ژمي کې هم دغه اوبه څکي. د اوړي په موسم کې د کلي د کویانو اوبه هم استعمالوي. د سیکانو په وخت کې دریا خان چې د دې کلي ملک و
د خراج ورکولو نه سرغړونه وکړه. د هریسنګ نلوه د فوج د یرغل نه پس هغه د خپلو څو کسانو سره د کندر د غرونو ته لاړو. دیز کې د تاریخ دا کندر لیکلی دی، خو دا ما په خیال د کندو د غرونه دي چې د کندو د غرونو دا سلسله داسې د دې علي خیل پورې داسې راغلې ده. ځکه هغه سیمه د سیکانو د واک نه بهر وه. وروسته د یوسف خیلو په ځمکه کې یو وړوکې ګړی جوړه کړه او هلته اوسېدو، خو د هغه د سرکشۍ له وجې هغه ځای وران شو. بیا یې په پاسنو کلي کې پاسني کلي کې بله ګړی جوړه کړه، هغه هم تباه شوه. اخر یې د غر تر څنګ درېیمه ګړی جوړه کړه چې تر نن ورځې د دریا خان ګړی په نوم یادېږي. وروستو سیکانو هغه د همدې ګړی نه ونیولو او راولپنډۍ ته بندي بوتلو، خو هغه هلته نه په چل وتښتېدو او کابل ته لاړو او تر مرګه بیا دې طرف ته رانغی. د انګریزي حکومت په وخت کې د هغه اولاد بیرته دې کلي ته راغلل او د ځمکو مالکانو کې شامل شول. د کلي د خلیزو او ولیزو ترمنځ پخوانۍ دښمني موجوده وه. د دوریانینو او سیکانو په دور کې به سخت جګړې کولې. یعنې دا خلیزي ولیزي دا دورونه چې کوم دي دوی به په خپلو کې جګړې به یې کولې، یا به په دې اوبو جګړه وه یا به په ځمکه جګړه وه. نو دوی کله چې دا کتاب ګوپال داس لیکلو نو هغه هم د دغه جګړو ذکر کړی دی چې دوی په خپلو کې، خو بیا چې کله د انګریزانو دور شو نو په دغه دور کې د حکومت له ویرې چې کومې دي بیا دغه جنګونه بند شو. د حکومت خو سخت قانون او سخت اډر و، او د سیکانو په دور کې هغې نه مخکې د دورانینو دور چې کوم نو په هغې کې دي دا جګړې په خپلو کې کولې. خو البته د زړونو کینه تر ډېره پاتې وه. د دې دواړو کلو د دواړو حصو خلیزي ولیزي ترمنځ د کینه چې کوم وه دا د ډېر وخته برقرار وه. اوس شکر دی هغه کینه بغض هغه وتېری، اوس ټول یو کلی دی او ښه په اتفاق دی. د دې کلي ځمکه د کنډو غرونو سره نښتې وه او هلته علي خیل اوسېدل چې د حکومت رعایت نه و، نو د هغوی د لوټ او تالان خطر موجود و. خو که د حکومت ویره نه وي نو د ادیزو خلک به ورباندې زورور وو. ولې دا و چې ادیزي د علي خیلو په نسبت زیات و. په دې کلي کې یو مشهور مزار د خاصدین په نوم هم شته چې خلک د حاجت پوره کېدو لپاره ورځي، او دوه نور زاړه زیارتونه هم موجود دي چې د زیارت پیران په نوم مشهور دي چې د بندونو او دردونو د علاج عقیده ورسره تړلې ده. دا دوی خو چې کوم نوم لیکلی خاصدین یا نور مزارونه دي ته خو صحیح نومونه به، خو مونږ چې کوم مزار ګورو یا دغلته دي نو یو دی مزار خسته خان بابا او بل مزار دی پیرمدین نیکه. پیرمدین مونږ وایو شعر پیر محیدیني، خو پیرمدین نیکه په نوم باندې مشهور دی. د دې کلي خلک د افغان ادیزی قوم نه دي. دلته مکشن صاحب چې کوم قلعه جوړه کړې ده، مکشن صاحب یوه خامه قلعه هم جوړه کړې ده چې تر دا وخته موجوده ده او حکومتي سپایان د لارې د حفاظت لپاره پکې اوسېږي. په دې کلي کې دوه بانډې هم آبادي دي، یوه بانډه زیدګل او بله بانډه بازیدګل چې دا د دې اخور ته مخامخ یا د کلاخیلو سره ارړ بابا سره دغلته دا بانډې چې کوم دي اوس هم موجود دي. بله که تاسو وګورئ نو دغلته یو د میګانو بانډه هم ده، دا هم د ادیزو په ځمکه کې دغه بانډه موجود ده. بله یو بانډه ده چې اوس زموږ د دې خلکو سره په ځمکو باندې شخړې دي. د آبادۍ شمېر داسې ښودل شوی دی چې 1500 خام کورونه دا په 1874 کې، 12 دکانونه، 14 جوماتونه او 34 حجرې، 40 حجرې او یو خام درمساله، یو کچا درمسال د هندوانو د عبادت ځای. دا ټول نفوس چې کوم دی دا د 2202 یعنې 2202 کسان دي. په دې کې مسلمانان 2119 2119 په دې کې هندوان چې دي 83. دا د ګوپال داس د تاریخي پیشاور نه چې د دغه کتاب کې مخونه چې کوم دي 182 او 183 یو سل 2 او یو سل 3 هم په مخ باندې د دې د تاریخ دا د ارکایو د بریری په خبر کې چې کوم دی دا پروت دی. که څوک هم دا تاریخ قتل غواړي یا د نورو کلو تاریخونه قتل غواړي نو هغوی دغه کتاب دا کتی شي. مونږ سره په دغه موجوده وخت کې صرف مستند کتاب چې دی نو هغه تاریخي پیشاور دی، بل هیڅ داسې مونږ سره د پیښور یا د مضافاتو د دې کلو داسې مستند تاریخ مونږ سره په لاس نه راځي. مونږ بیا ګورو نو په دې پسې د مومندو تاریخي کتابونه چې کوم دي هغه که زمونږ خواجه ساحل صاحب کوم کتابونه لیکلي دي هغه مونږ ګورو. داسې که د بل د مومندو تاریخي کتابونه دي نو هغه ګورو. په دې پسې به مونږ بیا تاریخي مرصع چې کوم د خوشحال خان بابا نوسې افضل خان هغه لیکلي هغه ګورو. په دې پسې مونږ په دې تاریخونو پسې به مونږ تذکر بابري ګورو، هغې ذکر کړی دی، بابر ذکر کړی دی، اکبر ذکر کړی دی. چونکې زمونږ پښتنو خپل تاریخ بیخي نه دی لیکلی، که لیکلی وی نو مونږ ته به دا ستونزې نه وي. که د پېښور تاریخ لیکلی شوی نو هغه هم یو هندو لیکلی دی
او کومه یا د بابر تاریخ یا بل تاریخ د پټانو تاریخ پټان چې کوم دی د اردو ته ترجمه شوی دی هغه سرول افکیرو کوم یو انګریز لیکلی دی نو زموږ تاریخونه خو غیر مذهب خلکو لیکلي دي زموږ د خپل پښتنو یا به زموږ د مومندو دی خو بیخي او خپل تاریخ صرف مومند نه وایم دا څه ټول غوریاخیل خلیل مومند داودزی دا غوریاخیل دي البته تاریخونه شته خو هغه سي تاریخ نشته کو زه د تپمومندو تاریخ ګورم نو په دې کې لکه دا خو بیخي ورکته نو دې خو بیخي تاریخ چې کوم دی په تیارو کې پروت البته مونږ کبر مومن ګورو نو خویزي بایزي ترغزي علمزي به پاوی کې لاندې چې کوم شاخونه دي خاخونه دي خیلونه دي نو هغه باندې کار شوی دی شمس مومن سے پاغه باندې کار کړی دی کتاب لیکلی دی دا سی بل یو غازی سیال سے هغه کتاب لیکلی دی دو کتابه بلکې لیکلي دي الته کار شوی دی خو دلته زمونږ د تپې چې کوم دی خواجه ساحل صاحب کار کړی دی باډه مومن ګوري اسپی دا درې کتابه په دې باندې لیکلي دي او خو بیا موږ ته پکې د یو کلی هغه چې کوم دی هغه واضحه دا دغه نه ملاویږي چې دا د مومن بابا د کم اولاد نه دي ماشو د کم اولاد نه ده بډه بیره د کم نه ده لکه موږ ته چې څنګه پته ده چې هزار خانه او بادر کړي دا د وزیری دا چې کاغه والا دا چې کوم دی عثمانزی احمد خیل بازی خیل دا د دې ته په خوا بر موسازی موسازی خو ټیک ته چې هغه د مومن بابا اولاد دی موسی به داغه د سوکلی دغه موسازونه راوتی دي خو د دې خو نور کلو داسې موږ محب خیر ګورو چې محب خیر بیا د مومن بابا په کوم اولاد کې دي نو دا ټول تاسو ګوره دا به موږ په کتابي شکل کې تاسو ته وړاندې کوو او دعا کوي چې دغه تپ مومندو دا کتاب چې کوم دی دا زر پورا کما او تاسو لاسو تراشي تر دا وخت پورې دغه ادیزو دغه تاریخ چې کوم اسه چې زما ذهن کې هغه تاسو ته راوړل کچا سره مستند تاریخ وي او هغه څه حواله راکولی شي نو هغه په خپل کامنټس کې ولیکي او کدا زمونږ د تپمومند چینل چانی سبسکرایب کړئ نو پلیز مهرباني وکړئ دا چینل سره سبسکرایب کړئ او بیا دې کې چې کوم دا ګمرو دی ګمرو شلنګوي چې به تاسو ته دا زمونږ د ویلاګي دا ویډیوګانې تاسو ته درځي او تاسو ګورئ زه اجازه غواړم د بل راتلونکي یو نوی کلی سره بیا راځو په حال د الله پامان